السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د بلډینګ الکتریشن د انټروی د مهمو سوالونو او جوابونو پر رابطه باندې ده چې په منځني خلیج کې یعنی د عربو په جزیره کې لکه سعودي عربستان، عربي امارات، کویت، قطر او داسې نور عربي ممالک. نو دوستانو که کومرونه غواړي عربي ممالکو ته سفر وکړي او د الکتریشن تخنیک کې غواړي هلته کار او فعالیت تر سره کړي نو باید دغه 12 مهمو سوالونو پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري. په عملی او نظری توګه نو بیا دا کولای شي په ګلف کنټری یعنی منځلي خلیج یعنی عربي هیوادونو کې بیا دا کولای شي په یو ښه شرکت یو ښه کمپنۍ کې کار او فعالیت تر سره کړي په ښې سیلرۍ په ښې تنخوا سره او د خپل اولادونو او د کورنۍ لپاره د حلال رزق مصدر وګرځي. راځو دوستانو د ګلف کنټری مهمو 12 سوالونو او جوابونو ته چې عبارت دي او د برق د جی او یا دوستانو پی وی سی پیپ فټینګ پر رابطه باندې مکمل معلومات ولري. د نمونو او سیزونو پر رابطه باندې کوم سیز پیپ د کوم ویر لپاره په کوم ځای کې باید نصب او کنیکشن شي یعنی نیمه انچه پیپ د کوم ویر لپاره نصب کیږي په کمی و انچه پیپ د کوم ویر لپاره نصب کیږي او و انچه پیپ دوستانو د کوم ویرون لپاره نصب او کنیکشن د دې دوستانو البو ټی ساکټ او داسې دوستانو جنشن بکس په کوم ځایونو کې باید نصب او کنیکشن شي او په کومه طریقې او ډیزاین باندې باید نصب او کنیکشن شي. د ټولو معلوماتو پر رابطه باندې مکمل عملی او نظری پوهاوی ولري. دوهم د ډیجیټل ملټی میټر او ډیجیټل کلیم میټر پر رابطه باندې او د دې د فعالیتونو پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري. یعنی د ډیجیټل کلیم میټر یا د ډیجیټل ملټی میټر د کنټینیوټي پر رابطه باندې مکمل معلومات ولري. په دې باندې اے سی او ډی سی ولټي کولای شي، په دې باندې د یو لوډ امپیر او کرنٹ چی کولای شي، په دې باندې د یو لوډ اوم ريزिस्टेंस چی کولای شي، په دې باندې شارټ سرکټ اوورلوډ او اوپن سرکټ چی کولای شي. یعنی د دې دواړو ډیجیټل ملټی میټرو پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري. دریم د پیوز ام سی بی او آر سی سی بی پر رابطه باندې مکمل معلومات ولري. نو راځو دوستانو پیوز او ام سی بی بریکر دا د سرکټ د پروټیکشن لپاره نصب او کنیکشن کیږي د سرکټ د حفاظت او ساتنې لپاره چې د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې دوستانو پیوز چې دا سوځي دا به ته نه نصب کیږي د دې په ځای ورته بل پیوز نصب او کنیکشن کیږي. او ام سی بی بریکر د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټریپ کیږي او بنديږي د برقي وسایلو حفاظت او ساتنه کوي د ګرمېدو او سوځېدو څخه. نو دا دوباره نه ریپلیس کیږي، صرف دوستانو دا آن کیږي. او آر سی سی بی بریکر عبارت د دوستانو د ریسیډل کرنٹ سرکټ بریکر څخه د پاغه صورت کې دوستانو ټیپ کیږي او بنديږي کله چې ارت لیکیج شي، کله چې یو برقي سامانالات د ځمکې سره ارت شي یا دوستانو د دې دننه کویلونه په خپل کې دوستانو کراشي نو په دې صورت کې آر سی سی بی بریکر ټیپ کیږي او بنديږي. څلورم د اوم قانون او پاور قانون پر رابطه باندې د دې د محاسبې پر رابطه باندې باید مکمل معلومات ولري. د برېښنايي مصرف د نیم پلیټ څخه د یو برېښنايي لوډ یعنی برېښنايي مصرف کوونکی ولټ امپیر او واټ معلومول شي. د اوم قانون او پاور قانون لمخې انزم د کیبل سیز او د کیبل کلر کوډ پر رابطه باندې باید مکمل معلومات ولري. یعنی 2 ملي کیبل د 2 امپیر لوډ یعنی مصرف لپاره نصب او کنیکشن کیږي. 1 ملي د میسویر د 15 نه تر 6 امپیر لوډ لپاره نصب او کنیکشن کیږي. او 1 ملي ویر د سیلورو د 3 نه تر 4 امپیر لوډ لپاره نصب او کنیکشن کی. په هغه صورت کې چې لوډ او مصرف په ریګولر توګه باندې وي یعنی په دوامدار توګه باندې. او د کیبل کلر کوډ د ډي سی وډ لپاره کوم ډول انتخاب شوی دی او د اي سی سنگل پیز لپاره کوم ډول کیبل کلر کوډ انتخاب شوی دی او د 3 پیز اي سی لپاره کوم ډول کیبل کلر کوډ انتخاب شوی دی. نو دوستانو په نړیواله سطح باندې په انټرنیشنل سطح باندې د ډي سی وډ لپاره سور، تور او سپین انتخاب شوی دی. سور دوستانو د پوزټیو لپاره د مثبت لپاره او تور دوستانو د نیگیټیو د منفي لپاره. وایټ یعنی سپین دوستانو د دې د ارض لپاره انتخاب شوی دی. او د سنگل اي سی برق لپاره دوستانو سور، تور او شین انتخاب شوی دی. سور دوستانو د فاز لپاره د ګرم لپاره او تور د نیوټرل لپاره او شین د ارض لپاره انتخاب شوی دی. او په 3 پیز اي سی برق کې دوستانو 15 کلرونه انتخاب شوی دي چې دوستانو عبارت دي د سور، ابي او زیړ څخه. دا درې واړه د فازونو لپاره یعنی د ګرمو لپاره انتخاب شوی دي او
او تور یعنی بلیک چې دی دوستانو دا د نیوټرل لپاره انتخاب شوی او شین د ارض لپاره انتخاب شوی دی. شپږم د موټر، د واشنګ ماشین، د ایر کولر، د پکی او د راډونو او بلپونو د ټیسټ او چیک کولو پر رابطه باندې باید مکمل پوهاوی او معلومات ولري په عملی او نظری توګه هم وکولای شي. موټر، پکی، واشنګ ماشین، ایر کولر او پکی ته په صحیح طریقه باندې کاپسټر نصب او کنیکشن کولای شي. اوم د میګر پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري. میګر هغه برېښنايي آله ده چې په دې باندې موږ د ویرینګ انسولیشن ټیسټینګ چیک کولای شو. په دې باندې دوستانو چې کله د کور انسټالیشن دا مکمل شي نو بیا موږ د دې ویرینګ چې د میګر په واسطه باندې چیک او ټیسټ کوو چې آیا فاز خو د نیوټرل سره شارټ شوی نه دی یا دوستانو نیوټرل خو د ارض سره ټچ نه دی. دا ټول انسټالیشن یعنی ټول فټینګ دوستانو موږ د میګر په واسطه باندې چیک او ټیسټ کولای شو. اتم د ډی بی بکس یعنی عمومي مین بورډ پر رابطه باندې د دې د وسایلو پر رابطه باندې د دې د ویرینګ او کنیکشن پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري او وکولای شي هر قسم عمومي مین بورډ په صحیح طریقې سره ترمیم او نهم د برقي کټر او برقي ډریل پر رابطه باندې مکمل معلومات او پوهاوی ولري او په صحیح طریقې سره پرې کار او فعالیت کولای شي. لسم د الکتریکل سیفټي ټولز او الکتریکل ورک ټولز پر رابطه باندې باید مکمل پوهاوی او معلومات ولري په عملی او نظری توګه ترڅو پاینده کې د کوم ډول حادثې سره مخ نشي. یولسم د سرکټ فایر الارم پر رابطه باندې مکمل معلومات او پوهاوی ولري او د فایر الارم سلندر ګیس پر رابطه باندې هم مکمل پوهاوی او معلومات ولري. دولسم د ارتویر د جوړولو پر رابطه باندې مکمل پوهاوی او معلومات ولري په عملی او نظری توګه. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ګلف کنټری د الکټریشن انټروي د کوېشن او انسر یعنی د سوالونو او جوابونو پر رابطه باندې و. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.